پاکستان یو ځل بیا له افغانستان سره مخ کیږي. د کرکټ نړیواله شورا استرالیا کې د 2022م کال شل ورځ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د هرې لوبډلې لپاره د تمریناتي لوبو نیټې اعلان کړې. افغانستان په دې لړ کې د اکتوبر په 18مه بنگلادیش او د اکتوبر په 19مه پاکستان سره تمریناتي لوبه کوي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې همدا 13 ورځ د افغانستان او پاکستان ملي لوبډله متحده عربي اماراتو کې د اسیا جام لوبه کې سره مخامخ شوې. پرونۍ لوبه سخته او په زړه پورې وه او پاکستان په وروستي اوور کې په 1 وکټه وګټله، خو په لوبه کې د ځینو لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې او فزیکي چلند او ورپسې پر خواله رسنیو د دواړو لوبډلو ترمنځ ناندریو خواله رسنیو کې فضا ډېره ناندریزه کړه. یاد دې وي چې د شل ورځ کرکټ نړیوال جام سیالۍ اصلي پړاو د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 22مه نیټه پیلېږي. افغانستان په دې سیالیو کې له کوربه هیواد استرالیا، انګلینډ او نیوزیلینډ سره په لومړي ګروپ کې دی او خپله لومړۍ لوبه به هم د اکتوبر په 22مه نیټه له انګلینډ سره کوي. په دې ګروپ کې له یادو لوبډلو پرته 2 نورې لوبډلې هم د غوراوي پړاو له سیالیو وروسته ور اضافه کیږي. نو په دې معنی چې افغانستان به د نړیوال جام سیالیو لومړي پړاو کې ټول 15 لوبې کوي. درنو لیدونکو، کله موږ سره په چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.